د زاویه نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ستړي مه شئ. زه لیمه سپېڅلې یو ځل بیا هم د یوې تکړه پښتنې میرمنې چې یوه دوره په پارلمان کې وکیله وه او د پارلمان غړیتوب درلود او اوس هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر جمهور رئیس محمد اشرف غني مشاوره هم ده، کوربه یم. اغلې ملالۍ شینوارې ډېره زیاته مننه چې راغلې، کور مو ودان، ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو او ستاسو د دې ښکلې رسنۍ چې ډېره په سلیقه جوړه شوې ده ټولو لیدونکو ته د وړاندې شي. سلامت اوسئ، مننه. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې ولې طالبان په دې ورځو کې د سولې له مذاکراتو په شا روان دي، تښتي او ځان غلطوي؟ زما لاندې دوی سره د دې چې طالبان او خصوصا د طالبانو ویاند او ځینو رسنیو کې چې کله موږ سره په بحثونو کې دوی استازي کینی، دوی د ډیر زیات استقلالیت خبره کوي. ولی د دوی د وروستي سفرونه زما لاندې د پاکستان په فرمایش ترسره کیږي، چون د دوی هغه هدف چې و، البته فکر کوم چې ټرمپ په دې قانع کړی و چې په افغانستان کې به د پاکستان په خوښه یو دولت را جوړیږي او بیا به سوله راځي. نو ټرمپ یو ډیر زیات خودخواه امریکایي و، ځکه هغه یوازې د امریکا دپاره فکر کار یې کړ چې کاشکې زموږ سیاسون هم همداسې واوسیږي. یعنې دا د یو زما په نظر د امریکې دپاره ښه ولسمشر و، ولې د افغانستان دپاره ډیر بد، ځکه یوازې د امریکې په اړه فکر کړ. او بل هر ډول هر هغه څه چې امریکا د دې جنګ نه څنګ ټکوله او هر هغه عمل د ده دپاره دغه نه و، یعنې مهم ورته نه و چې څوک په دې کې تاوان کاندي، مګر که امریکا پکې تاوان ونه کړه. دغه یې تر ټولو لومړی هدف و. نو فکر کړم چې د پاکستان په مرسته باندې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې وه چې ګواکې ټول څه به بیرته د پاکستان په خوښه را جوړیږي. او متاسفانه زمونږ د ننه په دې دولت کې د دولت نه مستفیده سیاسیونو هم ځینو ورسره لاس یو کړی و چې داسې یو نظام به رامنځته کېږي یا داسې یو دولت به رامنځته کېږي چې هغه به د پاکستان په خوښه وي. چې د ټرمپ لرې کېدو سره دا مسله تقریبا اوس تغییر یې وخوړ. نو اوس پاکستان طالبانو ته ویل دي چې هغه هیوادونو ته چې سفرونه وکاندي چې کړی شي چې په مثلا په امریکې باندې اغیز ولرلی شي دا سفرونه. بل ډول بل ما ته کله دا سوال پیښیږي چې دا ښاغلي سفرونه کاندي نو ولې هند ته نه ځي؟ ځکه د سیمې هیوادونه خو یو هیواد هند هم دی، ولې چون دوی ډیر زیات وابسته یا تړلي دي د پاکستان پورې. که چېرته دوی مثلا ترکمنستان ته ځي یا قزاقستان ته ځي یا مثلا روسیې ته ځي، خو د سیمې د یو د هغې هیوادونو نه چې کړی شو چې موږ وایو چې په غیر مستقیم توګه د افغانستان په جګړه کې یو څه لیوالتیا یا ښکیلتیا لري، هغه هند دی. نو ولې هلته نه ځي؟ بیا نو دا واضح کېږي چې دوی د یو بل چا نه هدایت اخلي. دقیقا تاسو مخکې د سیاسونو په تړاو یوه یادونه وکړه چې زموږ افغان سیاسون البته ځینې د پاکستان په لور ځي، لا هم هلته ځي، مشورې او سلا مشورې کوي او بیرته راځي او د هغوی فرمایشونه دلته پلي کوي. ولې همیشه موږ افغانان د خپلو سیاسونو او لا هم د خپلو پښو له خوا وهل کیږو؟ ګورئ موږ خو یوه اوږده جګړه لا جریان لري او یو بد تاریخ هم د جګړې موږ تر شا پرېښی، لکه مثلا د کورنۍ جګړې، هغې نه وړاندې موږ مثلا د روسانو سره جهاد و، ولې هغه ولس وکړ، مګر زموږ سیاسیون هغې وخت کې د پاکستان سره ډیر په نږدې پاتې شوي دي. همدغه ډلې ټپلې، همدغه تنظیمونه
دوی روږدي دي چې د پاکستان سره د په اړیکو باندې روږدي دي، ډېر عادي نارمل ورته ښکاره کیږي. لکه دوی د کورنیو جګړو په مهال باندې کله چې یو طرف طالب و بل طرف ته نظار شورا وه او بل طرف ته هم د حزب اسلامي ډله وه، دوی چې کله په کابل کې جګړې کړي دي د دوی د خپلو خولې نه ماته داسې یعنی قصې شوي چې په دغو جګړو کې یو طرف ته هر طرف ته چې د جګړې یو لوری و هلته به د آیسای یو جنرال ناستو او هدایت به ورکاوه. دا ما د دوی د خولې نه اورېدلي دي. نو ما یو ورځ د یو مشر ته دا خبره م وکړه چې ما ویل آیا نو کله چې د آیسای مشر د شورای نظار سره هم ناستو، د حزب اسلامي سره هم ناستو، د طالب سره هم ناستو، دوی وخندل وی و همداسې وه. نو ما ویل تاسو نه پوهېدئ چې دا قصه د کورنۍ جګړې تر شا د چا لاس دی؟ دوی دا منله چې هو خو په یو ډول ځان ته دا برات ورکوي چې ګواکې موږ مجبوره وو. ایران او روسیې ته د طالبانو سفرونه چې د امریکا متحده ایالاتو اصلي سیالان دي څه مفهوم درلودلی شي؟ ما ویل چې دوی باندې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو دا سفرونه وکړئ چې په امریکې باندې فشار راشي او امریکا مجبوره شي چې دا هغه کومه ژمنه چې ورسره ټرمپ کړې ده هماغه عملي کړي. نو دا سفرونه هم لکه چې زما په نظر چندان نتیجه ورنکړه، ځکه چې ما نن په خبرونو کې واورېده چې ناټو هم ویل دي چې موږ به خپلو عساکر نه وباسو او امریکا هم د سره غور کوي. څو ورځې مخکې د طالبانو ویان ویل چې موږ ټول شموله نظام او نوی حکومت غواړو. دقیقا کوم نظام چې طالبان غواړي د افغانستان د خلکو د منلو وړ به وي؟ که یوازې د طالب فکري او که یوازې د طالب غوښتنۍ او د پاکستان فرمایشي، خو اصلا هغه د افغانانو په ګټه نه دی. ځکه موږ یوه بله دوره هم وړاندې څو دورې موږ داسې تېرې کړې چې موږ موقت دولتونه رامنځته کړه او په هغې کې هم هرې ډلې پکې خپل شمولیت لرل. په بن کې یوازې طالب پاتې و، د دې ډلې نه باندې پاتې و. زه مطمئنه یم چې که بیا دا شی داسې د سره شروع کوو یوه نه یوه ډله به د باندې پاتې، هغې ته به بیا پاکستان او ځینې نور هیوادونه وسلې ورکوي، هغه به بیا د دې هماغه نظام په وړاندې جنګیږي او دا جنګ به دوام مومي. تر هغې چې موږ په واقعي ډول د افغانستان د جګړې جرړې هغه ریښې وچې نه کړو، تر هغې موږ نشو کړی چې وایو چې موږ به په دغه طالب سره په هوکړه باندې سولې ته رسیږو یا به د یوې بلې ډلې سره موږ حزب اسلامي سره د سولې تړون امضا شو. ولې تاسو نن ګورئ چې زموږ په جګړه کې 0.00% هم تغییر رانغی. همدا رقم کېدای شي چې د طالب سره هم زموږ سوله راشي، په یو ډول نه یو ډول سولې ته ورسیږو. ولې که چېرته موږ د جګړې اصلي جرړې نه د منځه وړي موږ شاید سولې ته ونه رسیږو. له بلې خوا طالبان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني چې د سولې معنی کیږي، آیا واقعا هم داسې ده؟ آیا طالبان یوه بهانه غواړي او د ولسمشر غني دغه خبرې دوی ځان ته یوه بهانه جوړوي او دوی نه غواړي چې یو واقعي سولې ته ورسیږي؟ یو وخت ډاکټر نجیب د سولې معنی و او اوس ولسمشر غني د سولې معنی ده. زه فکر کړم چې نه، داسې نه ده. نه په هغه وخت کې ولسمشر نجیب د سولې معنی و او نه هم ولسمشر غني د سولې معنی ده. اصلي خبره دا ده چې د پاکستان په افغانستان کې د یو نظام طرفدار نه دی چې هغه نظام دی د دوی په ګوتو کې ونه نڅي. زه فکر کړم چې که ولسمشر غني دغه نن د نظام د چوکۍ نه لرې شو، یو بل څوک راغی، بیا به هماغه سړی یا هماغه میرمن یا هر څوک چې په هغه راز کې راغله بیا به هغه د سولې د دوی په نظر د سولې په مخ کې یعنې په یو نحوه باندې دوی بهانې کوي.
زه فکر کړم چې همدغه شی دی چې موږ شکونه رازیږي او همدا خبرې دي چې د سولې معنی کیدی شي. زما په نظر افراد هیڅکله نه د سولې اتلان جوړېدی شي او نه هم د سولې معنی جوړېدی شي. هر څه چې دی په افغانستان کې د مختلفو ډلو د خوا نه جګړه هم د مختلفو ډلو د خوا نه توده ده او د سولې ممانعات هم د ځینو ډلو کار دی. زه هغه ډلې چې په بیړه باندې غواړي چې یو ویش د قدرت رامنځته شي، زه هغه ډلې هم د سولې په مقابل کې معنی ګڼم. ځکه موږ چې کله ترور یو، په تروروالی کې موږ ډېر اشتباهات کړو لکه په بن کې چې وشو. آیا طالبان زموږ په هغو افغاني ارزښتونو چې لرو باورمند دي، باور لري؟ زه بیا فکر کوم چې طالبان دوه ډوله دي. حتی هغه طالبان چې په شروع کې راپیل شو، هغوی کیدای شي چې په واقعیت سره د یو کړکېچ ناراضیږېدلې ډله وه. لکه څومره چې زه مثلا د ځینو هغه لومړنیو طالبانو سره ما ناسته کړې ده، خبرې مې ورسره کړي، هغوی په یو انګیزه باندې ولاړ شو. ځکه دلته واقعا یو فساد رامنځته شو، کورنۍ جګړه شوه. د هغوی انګیزه په شروع کې ډېره ښکلې انګیزه وه. د هغوی هدف د ننني طالبانو سره ډېر متفاوت و. خو بیا چې کله دوی ورځ تر بلې پیاوړي کېده، چون د دوی انګیزه ډېره اوچته وه، دوی کله چې کندهار ونیوه دې کې بیا نو لاسوهنې شروع شوې. متاسفانه یعنې پیل د هر شي شاید افغاني اوسي، مثلا جهاد پیل شاید افغاني و ولی پایله یې د پاکستان په ګټه وه. نو طالب هم همداسې و، شروع یې ډېره ښکلې وه خو زما د نظره پایله یې ډېره پاکستانۍ شوه. اوس طالب په دوه ډوله دی. یو هغه دی چې پخواني طالبان دي او فکري یو ډول فکر ورسره دی، هغه افغاني دي. هغوی سره کړی شو چې خبرې مو کړې، هغوی سره کړی شو چې د هغوی زه هدف طرفداره نه یم، زه د فکر طرفداره نه یم، ولی زه مخالفه هم نه یم. زه وایم چې هغه یو فکر دی، کیدای شي چې د هر چا فکر ته موږ احترام کیدو، ولی ځینې نه چې اوس کوم څه چې د طالبانو په نامه باندې جریان لري او دوی څه روان کړي، هغه ډېر زیات پاکستاني دي نه افغاني. یعنې تاسو وایاست چې اوسني طالبان ټول په پاکستان پورې تړاو لري او د دوی په منځ کې به افغانان ډېر کم وي، خصوصا په راس کې؟ هویتا خو به افغانان یو ډله یعنې هغه مشران چې تاسو ګورئ، ولی فکراً به پاکستانیان وي. دوی د خپل هدف دپاره کار نشي کړی. زه چې 2 وارې تللی یم قطر ته، هلته ماته یو شی معلوم شوی دی. ځینې پکې هلې ځلې لري چې ډېر افغاني پاتې شي، خو هغه اوس نن سبا زه ګورم چې سایټ ته شوي دي، یعنې کونج ته شوي دي. او یو ډله چې مطلق ځانونه تسلیم کړي دي، هغوی د پاکستان په ګوتو کې یو هغوی د پاکستان د فکر او د هغوی په امرونو چلیږي د افغانستان خلک څومره د سولې په مذاکراتو کې حضور لري؟ د افغانستان ولس دقیقاً ولس حضور زه فکر کړم چې کمرنګی دی. اوس د ځینو سیاسي ډلو حضور هلته ډېر زیات قوي دی او هغه ډلې چې پرون یې هم په افغانستان باندې تجارت کړی دی او نن هم شاید ورباندې تجارت وکړي، ولی وضعیت همداسې راغلی دی متاسفانه چې چون رسنۍ هم د هغوی په خدمت کې دي. د ولس متاسفانه تاسو ګورئ که نه چې په افغانستان کې دیموکراسي هم د زورواکو په لاس کې ولوېده او مثلا ګورئ چې هر چا ځان ته خپله رسنۍ جوړه کړه، دا یو بله خبره ده. او د ولس د غږ تر نامه باندې، د ولس په استازیتوب باندې هغه څوک لګیا دي ونډه یا سهم اخلي چې
هغه اصلا د ولس په قصه کې نه دي. هغوی به زه د دې نه ویره لرم چې بیا به خدای مکړه یو ځل بیا د قدرت ویش او یو څو چوکۍ احمد یا محمود ته ورکړي او یو بل ته ورکړي، بیا به یو د افغانستان ټوله ملي شتمني په خطر سره مواجه شي او بیا د صفر نه شروع کېده. په حقیقت کې دا یو غټ ظلم دی د ولس په حق کې. زما په نظر باندې د ولس استازیتوب د سولې په پروسه کې کمزوری، ولې د سیاسي ډلو حضور ډیر زورور دی. ولس ولې چوپتیا غوره کړې ده؟ آیا دوی ویره لري؟ ولس چوپ نه دی، ولس بې باوره دی. کله چې څوک بې باوره وي بې توپیره کېږي او ډېر زړه نه تړي په ځینو مسایلو باندې. زه فکر کړم چې په دې کې بیا ځینې وخت موږ ځان ملامته ګڼو چې وم نشو کړی هغسې چې لازمه ده د ولس او د ولس باور خپل کړو. د دې دپاره چې کم څه چې موږ د ولس په نامه باندې لرو، لکه دیموکراسي، د بیان ازادي او داسې نور کیسې، دا هغه چا په لاس کې ونیوه. په درېیمه نړۍ کې اکثرا داسې پېښېږي. داسې یوازې افغانستان نه دی، داسې پاکستان هم دی، داسې ایران هم دی. ایران خو بیخي البته هغې کې ازادي د بیان نشته. مثلا هندوستان چې زموږ ډېر یو پیاوړې دیموکراسي ورته ویل کېږي، ولې کله چې ما څومره د نږدې نه مطالعه کړ هغې کې هم عین دغسې ستونزې دي. ولس کې چوپتیا ده، ولس کې چوپتیا او بل ولس غولول کېږي هم په داسې یو حالت کې. مثلا ورته ویل کېږي چې موږ یو ډله داسې وایي چې د یو قوم په نامه راپورته کېږي. مثلا هڅول کېږي چې وله ستاسو حقونه تر پښو لاندې دي، ولې حقیقت کې د هغه قوم په ګټه باندې کوم څه نه ترلاسه کېږي، بلکې هغه قوم کارول کېږي د یو شخص یا د یوې ډلې د قدرت ته د رسېدو دپاره. موږ او تاسو دا اوس چې کوم څه جریانات ګورو په افغانستان کې، دا فشارونه چې زیات لیدل کېږي، یو علت یې هم همدا ده چې د ولس په نامه باندې یو څو کسان همیش د امریکا نوي حکومت ستراتیژي څومره اغیز کولی شي؟ موږ د دې په تمه باید نه اوسو چې جو بایډن به د هغه نه افغانستان ته ګټور تمامیږي. دا به وخت ثابتوي او دا به زموږ وړتیا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې هغه مهارتونه به زموږ دغه کوي چې موږ وکړی شو د امریکې سیاستونه د خپلو ګټو په محور راوڅرخو. دا اوس پاکستان د لابي په حالت کې دی. ډېر حتی په امریکې کې د کانګرسمنانو ترمنځ لابي کول یو نارمل کیسه ده او پیسې لګول یو هغوی ته مېلمستیاوې کړه، هغوی سره راشه درشه وکړه. دا ډېره نارمل کیسه ده، هغې ته څوک فساد نه وایي. نو زه فکر کوم چې په دې شي کې موږ نه پاکستان تر اوسه وړاندې دی او موږ ولې نه یو وړاندې؟ ځکه چې زموږ حکومت یا دولت داسې چې د ډلو ټپلو منځ کې تقسیمي، یوازې سترګې زموږ رئیس جمهور ته چې دا به هر څه سموي، په داسې حال کې چې ټول انجن خرابه دی او موږ د یوې پرزې پر تمه یو چې ټول هر څه به راسم کاندي او یو کس نشي کولی. متاسفانه. آیا طالبان د مذاکراتو په میز کې خپلواکه دي؟ ما یو ورځې د یو طالب سره چې البته د پخوانی طالب خو خبرې ټول د هغه اوسني طالبانو په ګټه کړي، په یو رسنۍ کې بحث لرل. هغه ویل چې طالبان چې دي ډېر زیات په نړۍ کې که یوه ډله ډېره زیاته مستقله ده نو طالبان دي. نو دا خبره چې کله دوی وکړه نو ما ورته ویل چې سمه ده، زه به یې ومنم چې طالبان مستقل دي. ولې پوښتنه دا ده چې پاکستان ته خو که موږ ویو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لري، موږ ادعا لرو چې د طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. تاسو ولې یوه ورځ بعد پاکستان ته سفرونه کړئ؟ علت یې څه شی دی؟ نو دا وایي چې دا خو د افغانستان په سوله کې د پاکستان ډیر زیات اغیز دی. نو ما ویل اغیز یې څه شی دی؟ د افغانستان دولت حمایت کوي که تاسو ته حمایت کوي؟ دې دواړو کې خو به یو حمایت کاندي. تاسو چې د امریکې سره کېناستئ علت یې دا و چې د افغانستان دولت حمایت کوي. نو
که پاکستان سره موږ وایو چې د سولې پروسه کې اغیز لري، دولت دا خبره که، امریکا دا خبره که، نړۍ دا خبره که، علت یې دا دی چې هغوی وایي چې د طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. نو تاسو څنګه بیرته د پاکستان ته د سفر کړی؟ ولې هندوستان ته سفر نه کړی چې یوه ورځ بعد تاسو هندوستان ته سفر کړی؟ موږ به ویل چې دا د سولې په پروسه کې دوی مختلفو هیوادو سره غواړي سلا مشورې وکاندي، چون دو غټ فکر لري. ولې تاسو یوازې ډېر وابسته استئ په پاکستان باندې؟ د دې سوال جواب طبعا چې هغوی سره نشته دی. دا واقعا یو واضح خبره ده چې طالبان، خصوصا هغه طالبان چې اوس د سولې په پروسه کې ناست دي، هغه مستقل نه دي. طالبان ولې موقت حکومت غواړي؟ د طالبانو خو زړه موقت حکومت نه غواړي، هغوی بشپړ حکومت غواړي زما په نظر. خو د موقت حکومت خبره هم د پاکستان ده. تاسو خپل شاهدان یاستئ چې عمران خان څو ځلې وویل چې په افغانستان کې باید موقت حکومت رامنځته شي، او دا نغارې ته بیا هغه کسانو ډنګ ورکړ چې زیات د پاکستان په کاسه کې لاس کته دی. نو زه فکر کوم دا فرمایش دی. په دې وضعیت سره د سولې مذاکرات به څه پایله ولري؟ که په همدې ډول پایله نشي لرلی، خو که چیرته ما ویل چې افغاني شي او دوی په دې پوه شي چې پاکستان هم لاس لري، که امریکا هم د دې نه لږ شاته شي او پرېږدي افغانان چې سولې ته سره کینی. البته اوس زه بیا یو بله خبره کړم، که دوی غواړي چې مثبت فشار راوړي، هغه به دا وي چې طالب ته ووایي، پاکستان طالب ته ووایي چې نور د نه حمایت کومه، سوله به کړې، او نړیواله ټولنه هم مثلا په حکومت یا دولت باندې دا فشار راوړي چې تر څوم چې سوله نه یې کړي موږ دغه ته مرستې نه کړو. دغه د هغه مثبت فشار، د خلکو په ګټه فشار، چې دوی بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي، وایي نه بس اوس خو نو موږ ناچاره یو، یا به جګړه کړو، په خپل سر باندې جګړه به کړو، یا به سولې ته رسیږو. دا رقم فشار ما نه دی لیدی تر اوسه پورې. دا فشارونه چې تاسو ګورئ یا یو اړخیز دي، یا دولت ته وایي چې ته بیخي پرېږده دا نظام چې طالب یې وګټي، او یا اصلا زما په نظر باندې د دې سولې پروسې پیل ناسمو، د خلیلزاد په لاس ناسمو، او دا اوس که خلیلزاد بیا هم پکې ناستی. البته اول سر کې موږ فکر کړ چې خلیلزاد یو افغان دی او د افغان په توګه به وکړی شي چې د افغانانو درد درک کا، ولې داسې نه و. هغه کاملا یو امریکایي دی او شاید د یو جایزې د لاسته راوړو دپاره دا هڅې کړې وي. د یوې ښځې په توګه ستاسو سره کرښه په مذاکراتو کې او د نورو ښځو لپاره څه ده؟ اول خو دوی هیڅ حق نه لري چې د افغان ښځو په حقونو باندې خبرې وکاندي. هغه څوک چې خپل د حقونو په اړوند خبرې کړی شي هغه افغان ښځې دي، او دوی حق نه لري چې وایي چې موږ ښځو ته دومره حق ورکوو. دو څوک څه کاره دي چې ما ته به حق راکوي یا تاسو ته به حق ورکوي. زه فکر کوم زه خدای پیدا کړی یم او الله راته خپل حدود را پیژندلی دي. زه مسلمانه یم، کم رقم چې زه الله ته سجده کړم شاید دوی هم هماغه رقم سجده کیدي، ولې دا په دې معنا نه ده چې دا به ماته کرښې ټاکي چې ته څومره حدود ولري. زه که مکلفه یم د خپل ایمان په ساتلو مکلفه یم، زه د هیڅ نارینه د ایمان په ساتلو مکلفه نه یم. دوی ښځې په خپل وخت کې داسې موږ ته ویل چې موږ خو د دې دپاره چې زموږ اساکر منحرفه نشي، موږ ښځو ته ویل چې تاسو به نه ځئ مکتبونو ته. نو وروره که ستا عسکر منحرفه یي نو زما حقونه ولې تر پښو لاندې شي؟ د منحرفو انسانانو دپاره به زما حقونه تر پښو لاندې کیږي، یا د دې دپاره چې منحرفه نشي زه به په کور کې کینم؟ دا خو ډیره اسانه ده چې څوک په یو قطۍ کې کیني او وایي چې زه ډیر ایماندار یم. هغه به خپل ایمان هله ساتلی شي چې په یوه مشترکه ټولنه کې د هر چا
حقونه خوندي وساتي، خپل حق ترلاسه کړه او د بل په حق تجاوز ونه کوي. په پای کې له تاسو نه یو پیغام اخلو او وینا مو دوی ته څه ده، خصوصا د سولې مذاکراتو په اړه باندې؟ زه ټولو ته چې واقعا غواړي سوله وکړي، زما پیغام ورته دا دی چې راځئ افغانان شو. منګه که چیرته په افغاني نظر باندې راشو د میز دو اړخو ته کینو، سولې ته رسیږو. راځئ دا ملامتیا په هیڅ لوري اوس وانه چو چې څوک څومره د بهرنیانو لاس پوڅی دی. زه فکر کړم چې هر هغه څوک چې یوه ورځ یې هم جګړه کړې ده هغه یې د افغانانو د ګټو دپاره نه ده کړې. نو ښه راځئ چې د دې ټولو پرونیو کیسېونه تیر شو، افغانان شو او په یو افغاني فکر باندې انشاءالله چې سولې ته ورسېږو. انشاءالله په خیر سره. د زاویې نیوز قدرمنو لیدونکو، زموږ نننۍ ځانګړې مرکه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.